عزتمندو د مړي سر ته او د مړي خپو ته فاتحه او د بقرې اخري آیاتونه لوستل د رسول الله علیه السلام په عمل کې نشته، د صحابه کرامو په عمل کې نشته. رسول الله علیه السلام سنت ګورو. مړي صرف زمونږ په زمانه کې نه کېږي، په هغه زمانه کې مړي کېدل، رسول الله علیه السلام خخول، جنازې کېدلې، فوتګیانې کېدلې، صحابه وفات کېدل، صحابیات وفات کېدلې، خو رسول الله علیه السلام د مړي سر ته فاتحه نه ده ویلې. او ابو بکر ته دا نه دی ویلې چې تیخ پوته سورته بقره ووایي. دوه مولیان نو مقرر شوي او نه رسول الله علیه السلام په خپله داسې کړي دي. د رسول الله علیه السلام په تابعدارۍ کې خیر دی. په قبر باندې ودرېده، دعا یې ورته شروع کړله، دعا د مغفرت ورته کوي. چې کله رسول الله علیه السلام دعا کوي، د دې نه لږ ساعت وروسته الله رب العالمین آیاتونه راولېږل: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اے محمد رسول الله علیه السلام د نن بعد چې منافق مړو ته به جنازه نه کوي، د نن بعد چې منافق مړو په قبر به دعا نه کوي چې یا الله وی بخا. دې ته څه وایي؟ د عمر رضی الله عنه موافقات. د عمر دا رایه الله ته خوښه شو، الله د هغه موافق آیات راولېږي. د عمر ارمان پوره شو چې منافق به ټول عمر به د اسلام دشمني کړي او بیا به په هغه باندې دا پاکه هستي جنازه کوي. د عمر زړه کله مري، الله آیات راولېږي چې په قبر باندې مو ودرېږه د دعا دپاره. رسول الله علیه السلام سنت طریقه هم دغه وه چې کله به مړی وش دفن بش، د دفن نه وروستو چې خاورې به پرې واوړېدلې، رسول الله علیه السلام د مړي سر ته به ودرېد او وبه ویلې د عامو مړو په باره کې چې تاسو د دې خپل ورور دپاره د مغفرت دعا وکئ. دا به ویل: فإنه الآن يسأل وصلوا له التثبيت. دعا ورته وکئ چې الله یې د ملایکو په سوالو جواب کې کامیاب کړي. او بیا به ویلې د ده نه به اوس ملایک پوښتنه کوي، دعا به یې وکړله. دعا ختمه، رسول الله علیه السلام او صحابه کرام به را روان شو. د الله کلام په دې ګواه دی. الله فرمایي: ولا تقم على قبره. نبی به په قبر ودرېده، دعا به یې کوله. پوښتنه دلته دا ده چې زمونږ بعضې مولیان د قبر سر او خپو ته تلاوت کوي چې مړی دفن شي. یو مولوي صاحب مقرر دی د قبر سر ته به سورة فاتحه وایي، بل مولوي صاحب مقرر دی هغه به د قبر خپو ته د مړي خپو ته د سورة بقرې اخري آیاتونه آمن الرسول لا یکلف الله نفسا دا وایي. بعضې مولیان یې وایي او بعضې یې نه وایي. د چا عمل به صحیح وي؟ زما عزتمند الله رب العالمین قرآن کریم کې موږ تاسو ته فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. یا مسلمانانو، محمد رسول الله علیه السلام ته ګورئ، د هغه تابعداري ستاسو دپاره نمونه ده، سمبل دی، مثال دی، امقه شانتې کوئ. د رسول الله علیه السلام مړي چې څومره هغه دفن کړي دي، څومره جنازې کړي دي، 70 شهیدان یا 73 د احد په یو ورځ دفن شوي سره د جنازو نه. رسول الله علیه السلام د مړي سر ته سورة فاتحه نه ده لوستلې، د مړي او د قبر خپو ته د سورة بقرې آخري آیاتونه نه دي لوستلي. نو ته به تپوس وکړې چې نه دي لوستلي. زمونږ دا مولیان د کوم ځای نه کوي؟ د مولیانو سره یو روایت دی، هغه روایت داسې دی: عبدالله ابن عمر وایي رسول الله علیه السلام فرمایي چې کله تاسو مړی دفن کوئ نو د سر سره فاتحه ووایئ او د خپو سره د سورة بقرې آخري آیاتونه ولولئ. دا روایت امام طبراني رحمت الله علیه راوړی دی، امام بيهقي رحمت الله علیه راوړی دی. په دې کې یو راوي دی یحیی ابن عبد الله البابلتي. دقه بابلتي راوي چې دی د ده په باره کې محدثین وایي که تاسو عام خلک زما په خبرو نه پوهېږئ، علما به دا اوري، هغوی به پرې پوه شي. محدثین وایي د جرح او د تعدیل علما وایي چې دا
بابلتی په نامه باندې چې کوم سړی دی دا متروک الحدیث د حدیثونه به علماو نه قبلول په کوم روایت کې چې دی راشي دغه روایت صحیح نه وي په دې کې شبهه وي چې دا به د ځان نه جوړ شوي. په ساده پښتو کې مثال در کوم. خبر راغلی دی فلانکي ویلي دي چې په وطن کې جنګ جګړه شوې ده او مړي شوي دي. نو خلک وایي خبر چا راوړی دی؟ فلانکي خان. یاره فلانکي لږه زیاته وایي. موږ کې دا د زیاتې ویلو والا مشهور دي، دروغ والا. د هغه خبره څوک توجه نه ورکوي. او خبر راغلی دی چې داسې کار شوی دی، چا ویلي دي؟ فلانکي خو دروغ نه وایي، سړی خو روغ سړی دی. نو خبرې له موږ اعتماد ورکړو. دا د حدیثو اصول دي. کله چې په سند کې راوي راشي دروغجن راوي چې راغی زمونږ دا دین خزلې نه وي چې راټولول به او چې څه په لاس ورتلل د هغې نه دین جوړ شي. دا حدیثونه چې موږ ته راورسېدل دا واوره په دې علماو چان بین کړی دی. امام بخاري رحمت الله علیه چا ورته ویل چې دلته یو عالم دی حدیثونه ورته زده دي. ورپسې لاړ چې حدیث د نه زده کوم، شاګردي کوم. استاد څه شه کور کې ورته خلکو ویل چې هغه بار وتی دی، د اسپې بچی تښتېدلی دی، هغه رانیسي. دی هم ورپسې ورغی. هغه استاد لګیا دی د اسپې بچی رانیسي. لمن یې راغستې ده، د اسپې بچي ته یې نیولې ده. د انسانانو عادت دا دی چې څاروی رانیسي دا ورته داسې کوي. د څاروي ته ښایي چې ګیا ده واښه راسره دي. د اسپې بچی راونیو، لمن یې پرېغوسته، لمنه تشه وه. امام بخاري رحمت الله علیه ته روان شه، ویې ویل چې د ده نه حدیث نه زده کوم. د اسپې د بچي سره دې دوکه وکړه، تشه لمنه دې ورته خوځوله چې ګیا ده او را دې وسته ودې نیو. د پیغمبر علیه السلام په حدیثونو کې مې په تا اعتماد نشته. امام عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمای الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. و مسلمانانو سند په ثبوت را رسیدل دا زمونږ د دین برخه ده. که سند په دین کې نه وی نو هر کجا ابو دین به هره خبره کوله او دین به جوړېدلی. نو چې کله موږ روایت ته وکتل په دې روایت کې دغه مصیبت راغی. د دې د وجې نه روایت څه شی دا کمزوری شي. دویم دې روایت ته علما موقوف وی، د رسول الله علیه السلام عمل نه دی. عبدالله ابن عمر یو صحابي دی، هغه ویلي دي چې مړومه سر ته راله فاتحه او خپو ته راله د بقرې آیاتونه ولولئ. کله چې یو صحابي عمل وکړي او د نبي علیه السلام او د نورو صحابو نه خلاف وي هغه عمل د هغه پرېغوستلی کېږي او د رسول الله علیه السلام عمل اخیستلی کېږي. خیر دی مسله ځکه واضحه کوم چې مولیان پې بحثونه ډېر کوي. عبدالله ابن عمر له یو سړی راغی، وایي حج تمتع څنګه دی؟ هغه ورته ویل ښه کار دی رسول الله علیه السلام کړی دی. حج تمتع لکه موږ چې لاړ شو د حج په ورځو کې عمره وکړو بیا حج وکړو. زمونږ دا ټول حجیان په دغه طریقه باندې دي ته حج تمتع وایي. عمره مو شي حج مو شي په یو سفر کې. وایي ستا پلار عمر به ویل چې داسې مه کوئ، حج له مستقل راځئ، عمرې له مستقل راځئ، په یو سفر کې به دواړه نه کوئ. نو عبدالله ابن عمر ورته وایي ګوره عمر خو د ابن عمر نه ډېر اوچت مقام دی. وایي زه دنه تپوس کوم یا سړیه لئن کان رسول الله که رسول الله علیه السلام حج تمتع خپلم کړی وي او امت ته امرم فرمایلی افبقول رسول الله تأخذ ام بقول ابي، ته به رسول الله خبره مني که زما د پلار به مني؟ هغه سړي ورته ویلې نه د رسول الله به منم. د عمر خو ډېره غټه مرتبه ده، خو چې د نبي علیه السلام خبره او د ده بدله وه دا به پرېږدو. عمر به قصدن داسې نه یې کړي، خو انسان دی، پیغمبر خو نه دی، معصوم نه دی، خطا شوی به. نو عبدالله ابن عمر نه دا روایت موقوف دی. چېرته نبي علیه السلام د مړو سر او خپو ته دا تلاوتونه نه دي کړي. دویم روایت په دې کې دی، هغې کې عبدالرحمن ابن علا اجلاج، دغه عبدالرحمن ابن العلا راوي د هغه په باره کې هم محدثین وایي چې مجهول دی، د سره موږ پېژنو نه چې دا څوک دی. ړنده خبره شریعت نه مني چې سړی راغی او داسې ویلې ته منې چې تا له یو څوک خبره راوړي او سړي پته نه لګي او زیری وکړي او یو ناشنا خبر راوړي موږ هم نه منو. زمونږ دا دین ټوس صفا دین دی، په دې کې د مجهول روایت نه قبلېږي. دا احکام دي، دا عبادات دي، عبادات په نقل راځي، عباداتو کې رای او قیاس نه چلیږي. نو عزتمندو د مړي سر ته او د مړي خپو ته فاتحه او د بقرې اخري آیاتونه لوستل د رسول الله علیه السلام په عمل کې نشته، د صحابه کرامو په عمل کې نشته. دوه روایتونه هغه ډېر زیات ضعیف، امام البانی رحمت الله علیه فرمایي ضعیف جدا، ډېر ضعیف روایتونه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي عمل پې نه کېږي. د رسول الله علیه السلام عمل موجود دی دلته. هغه سره د قبر سر ته به ودرېد، دعا به یې کوله بغیر د فاتحې نه، بغیر د سورتونو نه. رسول الله علیه السلام دعا کړې ده، دعا به کوو. عبدالله ابن عمر به ویلي چې په اودس کې د سترګو دننه وینځل فرض دي. دا په امت کې هېڅ چا نه ویلي. هغه به ویلي د غوږونو دپاره به بیلې اوبه رالي
سر به په یو اوبو باندې مسح کړي او د غوږونو لپاره به مستقلې ګوتې بیا لمدې کړي. امت یې ورسره ځکه نه مني، موږ هېڅوک هم ورسره دا نه منو. موږ خو مسح په دې طریقه کوو چې سر دپاره کمې اوبه دي په دقه غوږونو ته م راتاو کړو، دقه ګوتې راتاوو، مستقلې اوبه د غوږونو لپاره نه رالو. که ته ووایې چې دلته خو د صحابي عمل دی موږ پرېغوست، ځکه مو پرېغوسته چې د رسول الله علیه السلام طریقه پکې بله ده. دې کې به ابن عمر رضی الله عنه خطا وي. خو واوره کله چې صحابه په مسله کې خطا شي الله رب العالمین سره د خطایي نه اجر ورکوي، یو اجر، او چې حق ته ورسي دوه اجري. که دا صحابه په دې مسله کې عبد الله ابن عمر د مړي سر او خپو ته تلاوت اول خو ثابت نه دی، او که ثابت شي د صحابي خطایي ده الله بخله دی، جنتي دی، الله اجر ورکړی دی. خو موږ به د رسول الله علیه السلام تابعداري، موږ به د پیغمبر عمل راټینګو. نه په دې باندې جنګونو ته ضرورت شته، نه مناظرو ته ضرورت شته دی، نه په ادیرو. رسول الله علیه السلام سنت ګورو. مړي صرف زموږ په زمانه کې نه کېږي، په هغه زمانه کې مړي کېدل، رسول الله علیه السلام خخول، جنازې کېدلې، فوتګیانې کېدلې، صحابه وفات کېدل، صحابیات وفات کېدلې، خو رسول الله علیه السلام د مړي سر ته فاتحه نه ده ویلې، او ابو بکر ته دا نه دي ویلې چې ته خپو ته سورة بقره ووایه. دوه مولیان نو مقرر شوي، او نه رسول الله علیه السلام په خپله داسې کړي دي. د رسول الله علیه السلام په تابعدارۍ کې خیر دی، او دغه روایتونه نه دي ثابت، رسیږي نه دوی ته. او که ورسیږي د یو صحابي عمل دی، د یو صحابي د عمل د وجه نه د رسول الله علیه السلام او د ټولو صحابه عمل نه پرېږدو. دلته که د یو صحابي عمل داسې دی، بل طرف ته د ټولو صحابه عمل دا و چې صرف دعا به کوله، بغیر د تلاوت نه دعا کړې ده. او نبی علیہ السلام فرمایي چې مړي ته دا دعا وکړي چې الله یې په سوال او جواب کې کامیاب کړي. نو ابن سلول باندې رسول الله علیه السلام جنازه وکړه، په قبر یې ورته دعا وکړله، الله آیات راولېږه ولا تقم على قبره، نه به په نورې جنازې کې په منافقانو، او نه به په قبر باندې به دعاګانې غواړي چې الله ویې بخه او الله کامیاب کړه.